افغانستان د پاکستان له محتاجۍ خلاص شوی، خو څنګه او تازه څه ویل شوي. سلام ستړي مشئ. بدبختانه به ووایو چې افغانستان خپلې ډېرې اړتیاوې له وارداتي توکو پوره کوي او خپل تولیدات په نشت حساب دي. زموږ په ګاونډ کې پاکستان هغه هیواد دی چې تر ټولو ډېر توکي افغانستان ته ترې راواردېدل. حتی پاکستانیانو به ویل چې یوه ورځ در باندې خپل توکي بند کړو، له لوږې به مړه شئ. او تر ډېره وهم همدا شان یوه ورځ به چې د تورخم دروازه بنده شوه، نرخونه به بیخي لوړ شول. خو وروستیو کلونو کې یو کار وشو چې په پاکستان سوداګریزه برخه کې اتکا کمه شوه. ایران، ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، کزاکستان او حتی د هوایي دهلیز له لارې له نورې نړۍ او د چابهار له لارې له هند سره سوداګري پراخه شوه چې دې کار سره موږ د پاکستان له محتاجۍ خلاص شو. اوس تازه خبر دا دی چې د پاکستان مرکزي بانک وایي چې وړم کال په همدې موده کې افغانستان ته د 633 میلیونو ډالرو په اندازه صادرات لرل، خو سږکال دا شمېره 543 میلیونو ډالرو ته راښکته شوې. سرچینه وایي چې په دې توګه افغانستان ته د صادراتو په کچه کې له 14 تر 14 سلنې کموالی راغلی. البته دا د تیر کال حساب دی. 2 کاله وړاندې خبره میلیارډونو کې وه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري تل د پاکستاني حکومت د ناسمو سیاستونو له امله له ستونزو سره مخ کیږي او د پاکستان د غیر قانوني اقداماتو له امله کله ناکله افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان هم اوړي. پاکستان داسې مهال افغانستان ته د صادراتو د کموالي خبره کوي چې څه موده وړاندې د یاد هیواد چارواکو ویلي وو چې پاکستان هڅه کوي افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. په هر حال شنونکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې وخت نا وخته د سیاسي اړیکو ښکار شوې. افغان سوداګر وایي پاکستان تل خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او هر کله له سوداګریزې برخې د سیاسي فشار په توګه کار اخیستی. اوس چې افغانستان نورې نړۍ ته لار پیدا کړې، په سوداګرۍ کې ستونزه یوازې افغانستان ته نه بلکې تر ټولو لوی زیان پاکستان ته رسیږي، ځکه د پاکستان د بې کیفیتو توکو لپاره افغانستان بهترین بازار و. په هر حال افغان ولس بیا وایي چې د هیواد دننه باید تولیدات زیات شي. له دې سره به د ګاونډیو هیوادونو له بې کیفیته توکو هم خلاص او هم به دلته خلکو ته د کار زمینه برابره شي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.